Assalamu alaikum wa rahmatullah. This donation of $1,000 is provided by CSL Community Services from Toronto, Canada, through brother Hafiz Qazi for those teen jobless brothers in Kandahar, Afghanistan. We were able to open business for them so they can work and feed their families. May Allah accept your donations and bless your life. Thank you so much. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه وروره چې هر مسلمان دغه خیرات مې صدا کومک کړی دی. الله دې خیرونه ورکړي، الله دې وزن ورکړي. زه خپله چې یم 3 ځایه اپریشن یم، بیا مې پښه مات شوې ده. اوس ګوره دغه مې اپریشنونه دي وروره، دا ورته وګوره، دا یو اپریشن، بیا دې ما پیدا بل اپریشن، دلته پښه مې مات شوې وروره. دغه کومک یې زموږ سره وکړي، الله دې خیرونه ورکړي. زه په دغه موږ ډېر خوشحاله شو، ډېر پیسې چې موږ ته راکړي موږ خوشحاله کړو. دغه کاروبار چې موږ ته دا ګاډۍ موږ ته راکړه موږ په دغه ډېر خوشحاله یو وروره. او موږ خپل د اولادونو ډوډۍ پیدا کړو، نه خواري شته نه روزګار شته، پر کچرو باندې ګیز دغه ورو د کچري ځینګو نه راګیر کړو. دغه کار موږ ته برابر کړي، الله دې خیرونه ورکړي. ډېره مننه ورور. السلام علیکم. دغه چا څخه مننه چې دغه کومک زموږ سره کړی دی. خدای پاک دې خیر ورکړي. موږ چې ګوله د بچیانو ډوډۍ په برابر کړي، په کور کې اوه کس اته کس عیاله پسې دي، بس دغه په بازار کې خرڅوو، ګوله ډوډۍ په پیدا کوو. دوی څخه ډېره مننه. خدای پاک دوی ته یو وزونه ورکړي، خدای پاک دې خیر ورکړي چې زموږ په پام کې لرلي وو، بس خدای دې دوی وساکي. Ambil dah kali.